یو سړی و هغه دا تقریبا یو کال دوه مخکنۍ خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله وی ودوم په خوب کې راته یو سړی وایي چې سړي نوم یې راته واغې چې دی د ټیلیفون نمبر دی د عمرې لپاره وی هغه نمبر یې چې واغې چې زما له ذهن نه ووت سهار چې پاڅېدم جومات امام ته مې وویل چې دغسې ما ته په خوب کې څه ووایي چې یو نمبر یې د ټیلیفون یاد کړه چې هغه عمرې نه بوځه نمبر دې یاد دی نه وی په دویمه شپه مې دا بیا دا خوب ولیده بیا راته وایي چې تا ته ما ووایي چې دا ټیلیفون نمبر یې دی او ده ته ټیلیفون وکړه او د سره میلاو شو د عمرې له بوځه یاره ما نه خوا نمبر یې دی دا نمبر یاد کړه نمبر یې راته ووایي چې راویښتم نمبر مې زیاد و زر مې ولید امام صاحب ته مې بیا ووایي چې نمبر خو مې یاد دی او دا نمبر دی څوک هم یو شپه بیا صبر وکړه په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ ده زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټیلیفون وکړه او عمرې لی بوځه هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و ټیلیفون مې ورته ما یې بھائی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دی پتا کوم وایي هغه داسې په خړت خړت وخانده چې موږ مونځ نه کوو ته م عمرو له بوځې یاره اړه مې خفه شو چې خدای د څه مطلب دی خو ما چې دا کار به کوم ما ورته وایي بھائی جان نه دې پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو درې شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر درې شپې و چې ما له څوک راکوي وایي چې دا مې وایي هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو لاړم ملاقات مې سره وی سړي خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم دړن هلته ویم زه خو شراب هم څښم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده ما چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم وی دا ډېره ښه ده چې بوځې پښتانه وي مفت شراب قاضي هم څښلی دی وی عمرې له مې بوځ وی چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پرې وکړو وی چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو مونږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګوره ما به خپل کور ته واپس را رسېږي نه په لار به مې نه پرېږدې چې کله طواف نه فارغ شو سا یې نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مه خورئ ما مې خورئ وایي دې ما ته وایي چې ځو مې او بیا راځه یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکاته مونځ کوم بیا ما یې ډېره ښه خبره زه به هم وکړم وایي چې حرم ته څنګه نه ننوتو ما خپل 2 رکاته وکړل او دې په لومبي رکات کې په سجده پروت دی او سر نه اوچتی یا خدای پاکه لکه ما مونځ کو تا اوسه پورې لومبی سجدې نه سر نه یې پورته کړی ناست یم خو سړی هم هغسې پروت دی هلته خو پولیس والی ویسې نه څه جنجال جوړ کړی مې واضح کړي چې دا زما ملګری وختي په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویې ړقو ساتې و دی ومړ خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسوم بیبي نه مې تپوس وکړه چې دې سړي څه کار کړی دی وایي چې دا خو ډېر بې لمازه و ده سره خو زما په مانځه جګړې نه څه یې کړي دي یاره یو عمل یې کړی وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي ښځه کونډه پاتې شو ماشومان بچي پاتې شو نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه یوه ویړه د هغه ښځې غریبې مزدوري خو بنده شو ځکه خاوند مړ شو 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه بس څلورمه ورځ څه نشته ښځه لاړه یو دوکاندار له په پرده کې دوکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی مو ما له لږ قرض وړه راکړه بچي راته نار دي نه 2مه 3مه ورځ ده جاړي راته ماشومان د لوګي هغې زه خپل کار کوه نیکبخت دی اوس دا هم وږې ده زامن هم وږي دي ماشومان بچي هم وږي دي دې کې مشر زوی دا 2 کالو نه جوړه شو دا لوګې د لاسه غریب نه جوړه مور ورته سر ته ناسته ده آها خدای د داسې حال نه مو ساتي او مور وله په سر باندې زور کوي د هغه غریب ته به دا ماشومه خور یې څه وایي دې مور ته وي زما دا رور به کله مري بچي دا دې څوک وي وی نه که نه مونږ خو د لوږې مړه شو که دې مړ شي او 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ روړي ګزاره به وشي دا مور یې پاسېده او خدای ته ودرېده ای الله ازمایش کې پرته یم خدایه ته په خپل کار ښه پوهېږې دې ښځې دا فریاد کړی دی او دې خواته زما دا خاوند دا چې کوم خاوند زما شرابي و مونځ به یې نه کو روجې به یې نه نیولې وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شوه د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړو ښځه بچي بیا څه کوي خو به د لوږې مړه شوي هله شابه دا ډوډۍ راکړه خوراک راکړه په منډه یوړه ښځې که ماشومانو له یوړه او په هغې باندې وخوړه ماشوم باندې مې وخوړه په هغه خویندې مې بله وخوړه په هغه ماشومان رونو مې په هغه ښځې او دې ډیوټي مقرر کړه چې سار او ماښام چې ډوډۍ پخی د دین پخوه زه به غرمه سار ناشته غرمه روټۍ او ماښام روټۍ که ځینې ته به بورقه په سره وړې به دقه یو کار یې کړی دی بلې اسم نه دی کړی رب العالمین ورسره څه چل وکړ خدای پاک یې خاتمه بالایمان او د طواف او الله والا بل سړي ته به عمرې لی بوځه او خدای پاک په طواف هم وکړه د بیت الله عمره یې هم وکړه په حج بیت الله په